زه نن کندوز ته راغلی یم. دشت ابدان هغه مشهوره ځای دی چې د پسرلي په لومړیو ورځو کې یا هم یو څو ورځې مخکې یا وروسته د پسرلي نه ډېری کسان دغه شنې دښتې ته راځي او د دغه فضا نه خوند سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ستړي مه شئ، په دې هیله یم چې تاسو به ټول رک روغ اوسېږئ. زه نن کندوز ته راغلی یم. کندوز هغه ځای چې په پسرلي کې ډېری کسان د بېلابېلو ولایتونو څخه دلته د میلې لپاره راځي. دشت ابدان هغه مشهوره ځای دی چې د پسرلي په لومړیو ورځو کې یا هم یو څو ورځې مخکې یا وروسته د پسرلي نه ډېری کسان دغه شنې دښتې ته راځي او د دغه فضا نه خوند اخلي. نن زه هم راغلم له کابل نه، ومې غوښتل چې دلته دغه ملګري وګورو. که څه هم د پسرلي نه څو ورځې تېرې دي، خو دغه دښته لا هم شنه ده. غواړو د دې ملګرو سره د دغه دښتې له خوند نه تاسو هم برخمن کړو، دغه ویډیو دغه تصویرونه له تاسو سره هم شریک کړو. دلته ملګري بېلابېل راغلي دي، غواړو چې د دوی سره خبرې وکړو چې دوی د پسرلي په موسم کې د دغه دښتې نه څومره خوند اخلي. دا دښته د دشت ابدان یا هم د ابدان د دشتې په نامه باندې یادېږي چې له بېلابېلو ولسوالیو او ولایتونو څخه کسان راځي. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ، موږ به له ټولو سره خبرې اترې کوو او فکر کوم دلته هلکان راغلي کرکټ لوبه کوي. راځئ ملتیا
د خلکو د سیل او سیاحت تصویرونه وکتل. اوس را سره یو ځوان دی غواړي چې په نوبت سره د ځینو کسانو سره مصاحبې وکړو، د هغوی سره د دې چکر په اړه باندې خبرې وکړو چې څومره یې لذت واخیسته کنه. یو ځوان را سره دی. سلام سړی مشه. جوړ په خیر. مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې عبدالله ظاهر. ظاهر صاحب د کوم ځای راغلی؟ د کندوز څخه. ها د کندوز ښار نه راغلی دی دلته ته. څنګه نن دغه فضا درته څنګه ښکاري؟ نن دا فضا خو داسې ښکاري د کندوز کې نور سرسبزه ځایان نشته، همدغه یو دښته پاتې ده او همدغه یو عمل موسم لرو چې همدغه د دشتې ته راځو. د دې نه بیا د خوښۍ احساس کوو چې هره جمعه هر تفریح وخت کې مثال راځو موږ همدلته تفریح دا کوو. څومره دغه لري دا شینواله یا هم دغه فضا څومره موسم لري، څومره وخت لري چې تاسو کولی شئ راشئ د دې فضا څخه خوند واخلئ؟ بس د میاشتې نه شروع ده تر عمل تر 15مه پورې د عمره وخت لري. بس هغه نه بعد دا دښته هم زیړه کېږي، بیا څوک ګرمي کېږي، څوک نه راځي دلته میله نه کوي ځکه بس دښته ده خو مرم تاثیرات لري نه واقعا دلته ګورم بلا کسان راغلي دي. آیا یوازې د کندوز خلک راځي که د ولسوالیو او همداراز د ولایتونو نه هم کسان راځي دلته میلې ته؟ یوازې د کندوز څخه نه راځي بلکې د مزار نه هم راځي، د کابل نه هم راځي، همداسې تخار، همداسې نور ګاونډي همسایګان ټول راځي. د نورو کلونو په پرتله باندې سږ کال دغه دښته څنګه اثر د نورو پرتلو د سږ کال دښته کې واقعت لږ امنیت تدابیر شته دی او امنیتي دغه شته دی او سږ کال بس دښته هم ډېره خشنه شوې ده. واقعا ډېره مننه، لذت ویسته د دې دښتې نه. زه نن کندوز ته راغلی یم. یعنی مخکې عبدالله جان هم وویل چې د بېلابېلو ولایتونو څخه کسان راځي. سږ کال مزار ته دومره کسان نه وتلل چې کندوز ته راغله. تاسو وګورئ د دې فضا نه یعنی خوند واخلئ چې بلا کسان راغلي دي او موټرونه دي، هر چا چې څه درلود له که د ولسوالیو نه دی که د ولایتونو نه دي بېلابېل کسان راغلي. دلته په دې جمع کې فکر کوم د اطلاعات و کلتور رئیس هم راغلی، د کندوز د اطلاعات و کلتور رئیس، د هغوی سره به هم خبرې کوو. خو دلته یو بل ځوان را سره دی، ده سره غواړو چې خبرې وکړو. سلام، څه اوس ښه شئ؟ ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ته د کوم ځای راغلی او نوم بهرام خیل صاحب، تاسو راته وایئ څومره نن مو خوند واخیسته د دې فضا نه که نه؟ او بالکل مو خوند واخیسته. په تاسو په شان ښایسته ښایسته ځوانان راغلي دي او دوی نه د خلک ډېر راغلي دي. په کندوز کې خو همدا شنه فضا ده د خلکو د خوښۍ لپاره، نو موږ هم خوشحاله یو. سږ کال یعنې دغه فضا ډېره د نور کلونو په تفاوت سره فضا ډېره خوندوره ده. او بالکل ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کندوز وضعیت که څه هم خراب دی خو خلک یې بیا هم ډېر ساتي دي، په دې خراب حالت کې هم راځي دي خپل ملي ترسره کوي. او مخکې کلونو کې دا دښته دومره ښایسته نه وه، سږ کال ډېر ناخوښه شوې ده. که دا راته ووایئ چې ډېری کسان چې کابل کې ما فکر وکړو دا خبرې مو ورته یادوله، وایي چې نه امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب دی، په همدې خاطر باندې نشو کولی داسې ډار ول. دلته تاسو څنګه خلکو څومره ډاډ ورکوئ چې دغه فضا څومره امنه ده چې خلک راشي او خپل امنیت پکې احساس کړي؟ د امنیت په خاطر که وګورو خو دلته خو هېڅ هم نشته، ځکه تاسو دا فضا ټوله خپله ولیدل، خپلو سترګو ولیدل، خلک هم ولیدل، مېلې هم ولیدلې او خلک ګوري چې ډېر د خوښۍ احساس کوي دلته راغلي دي. د امنیت په خاطر خو کوم داسې تدابیر نیول شوي دي شاوخوا تاسو خپله ولیدل چې امنیتي فضا پولیس هم ګورو، پولیس هم شته دي او داسې نظامي کسان ټول راغلي دي، امنیت برابر دی. انشاءالله چې د کندوز او د نورو ولایتونو کسان چې دلته راځي او خوند یې واخلي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. دلته بلا کسان راغلي دي. بلا زما منظور دا نه دی چې تاسو ووایئ چې لکه هغه بلا خو ځان ته نوم لري، خو یعنې ډېر کسان راغلي دلته. غواړو د هغوی سره خبرې وکړو چې دلته څه کوي. څو کسان دلته ولاړ، تاسو راسره ملتیا وکړئ. ډېر لوړ پوړي چارواکي هم دلته راغلي، نه یوازې دا چې
عام وګړي راغلي دي لوړ پورې چارواکي ورته راغلي دي. نور رحیم عاطف صاحب زه پیژنم. سلام ستړي مه شئ. تاسو ښایسته نوم مې واخیسته چې نور رحیم عاطف صاحب راسره دی او څنګه د نن دغه فضا نه څنګه خوند مو واخیسته که نه؟ نن خو تاسو خپله هم ګورئ چې شنه فضا ده، ښکلی لمر ده او هوا هم ډېره خوندوره معتدله هوا ده او شاوخوا ته چې ګوري نو داسې فکر کوي چې ټول کندوز هم دلته راغلی ده، ښار کې به څوک نه وي پاتې. بس دا په دغسې حالاتو کې لکه څرنګه چې تاسو لکه نن شپه د کندوز د اسمان تیارو نیولی، یعنې هر لحظه غم او د خفګان خبرې دي. په دغسې حالاتو کې ځان لپاره د خوشحالۍ یو زمینه برابرول د یو ښه فرصت ده چې برابرېږي ځوانان یعنې شاوخوا سیمې لا هم ناامنې دي، خو دغه ځای چې دلته د دشت افغان ورته وایي دلته کسان په شوق سره راځي، هېڅ ډول د ویرې احساس نه کوي. او بالکل دلته کومه خاصه خبر نشته ده، ځای ځای دلته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې امنیت په موخه دلته راغلي دي، نو واقعا څه مشکل نشته ده، خلک خوند اخلي. لکه مخکې مې چې ویلې هوا ډېره خوندوره ده، یعنې کمرې ته سړی ودرېږي سړی داسې احساس نه کوي چې هوا به ډېره ګرمې، نو موږ هم ترېنه ډېر زیات خوند واخیست. لا هم وخت شته ده، تر ماښامه تر مازدیګره لا وخت لرو، بیا به هم له ملګرو سره دلته انشاءالله تاسو انجوی وکړئ، چا خبره خوند ورځینې واخلئ. د پوهنتون استادان استاد زاهد کریمزی او همداراز بل استاد راسره مېلمانه ستړي مه شئ. تاسو ښایسته خیرتي ده کریمزی صاحب ستړي مه شئ. تاسو ښایسته نن مو د دې فضا نه خوند واخیسته؟ ډېر خوندور دی. فکر کوم چې ډوډۍ مو اوس خلاص شوه. د اوس خلاص شو، ډېر خوندور. ساعت هم ډېر ناوخته دی. څنګه پلو باندې بوخت وو. ساعت ته لیکل دي تاسو تقریبا 2 بجې دي. اوس ته فکر شو. استاد څنګه دغه فضا نن څنګه ارزوئ تاسو؟ نننۍ ورځ ډېره ښکلې وه، ځکه ځوانانو لوبې وکړې، زموږ کرکټ، همدارنګه بېلابېل ځوانان راغلي وو دلته سره ومو لیدل. د دې شنې فضا نه، د محیط نه، د ملګرو د لیدو نه ډېر زیات خوند واخیست. یعنې دغه فضا یو ډول روحي ارامتیا ورکوي ځوانانو ته. فکر کوم ډېری وخت کریمي صاحب هم په کابل کې تېر شوی دی او اوس کندوز ته راغلی دی، غواړي چې دلته د دې تر څنګ چې د کندوز د ځوانانو تر څنګ اوسېږي، د پوهنتون استازي هم ورپه غاړه شوې ده او مبارکي هم ورته وایم. څنګه تاسو دغه فضا امنه احساسوئ د ځان لپاره او د نورو ځوانانو لپاره؟ ځینې کسان تشویش لري وایي چې ولا ناامني ده. خدای چې څه رقم چې هغه پاټنډي کې هغومره وضعیت هم خراب نه دی او څومره چې دلته وضعیت خراب دی، هغه په کابل کې د هر په څنګ کې هم هغومره وضعیت خراب دی. هغه کم کم ګواښونه هغه په هر ځای کې شته دی. نور خو تاسو وینئ چې ټوله دښته د ځوانانو ډکه ده، له میلو ځایونو ډکه ده. ډېر ځوانان راټول شوي دي، سره میلې کوي، ناستې لوبې کوي، ټوکې ټکالې کوي او هېڅ ستونزه نشته تر اوسه پورې. هر څوک راتلی شي. بیا خو دا داسې سیمه ده چې د لویې لارې په سر باندې پرته ده، یعنې دغه امنیتي ځواکونه هم تګ راتګ کوي. دا اوس هم په لرې سیمو کې ټانګونه او رینجرې ولاړ دي، امنیتي ځواکونه شته دی، ستونزه به نه وي. هغوی چې هسې ډارېږي نو هغې ممکن هغه ډار خو د ارګ په چا شته دی، په کور کې هم هغه ډار شته دی. هغه ډار خو ټولو سره همغه ډار شته دی. نه انشاءالله چې فضا امنه او ډېر امنه، ډېر خوندوره فضا، ډېر د میلې او د چکر او ګپ شپ. ډېره مننه، تاسو خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، ډېره مننه. ملتیا راسره وکړئ. دلته چې کله څوک راځي دښتې ته، په دښتې کې البته هر څه چې خوري بیا نو تلاس کوي، دا پوسته کې ځان سره ټول نه یوازې دا چې دا د هر چا دنده ده. یو هغه وایي شهر ما خانه ما، نو دښتې ما خانه ما، خپله دښته باید ټوله کړي. دا ځوانان چې دلته راځي د ټولو ځایونو څخه البته هغوی تلاس کوي چې دغه دښته همداسې وساتي، یعنی هغه فضا باید داسې وي چې هم امنه وي او هم پاکه واوسي، تر څو نور کسان ورته په سم ډول سره استفاده وکړي. دلته نور ځوانان د کابل نه راغلي دي، غواړم دوی سره خبرې وکړم. السلام علیکم. خالد جان کابل کې دنده لري او راغلی دی، غواړي چې دې فضا نه ګټه واخلي او همداراز څه روحي ارامتیا احساس کړي. څنګه نن دې د دې فضا نه خوند واخیسته؟ بیخي ښایسته. نن مو میله جوړه کړې وه. زیاتره ملګري د هغه ملګري چې کابل کې دي، وظیفې لري، درسونه وایي، یو څه ملګري هم دلته کندوز کې دي، ټول په ګډه راغلي وو. دلته هم په دشت یودان کې چې د کندوز د تفریح لپاره څه چې د ټول شمال د تفریح لپاره یو مناسب ځای ده. دلته خلک راځي له بېلو بېلو ولایتونو نه. موږ هم نن راغلي وو، دلته هم میله وکړه. رئیس جمهور محمد اشرف غني دغه ته لاړه، مازدي ته لاړه، مزار ته لاړه، ته دلته راغلي ولې؟ ځکه ډېری خلک مزار ته هم ځي او رئیس صاحب هم هلته تللی وو، چون زموږ کور دلته وو، ملګري دلته ولاړ، ملګري هم دلته وو. د یو کال کېږي کور ته هم نه وم راغلی، د مور و پلار لیدل هم دا هم بهانه شوه.
نو بیا هم دلته میله وکړه او مزار ته به هم لاړ شم ان شاء الله ډیره مننه یو بل ملګری را سره دی سلام ستړي مشه تاسو ښایسته نوم مو او د کوم ځای راغلی یاست ما نوم ذبیح الله دی د دې کندوز اوسېدونکی یم په مستوفیت کې کار کوم کندوز مستوفیت کې کار یعنې دغه فضا د ځان لپاره عام نه ګڼئ چې هېڅ خبره به نه وي انشاءالله سږکالې چې په کندوز کې دغه دشت ابدان کومه میلې دي ځکه دشت ابدان د کندوز د ولسونو کور دی او غړو ولسونه دلته راځي خپله تفریح او خپله میله دلته نیسي او خپل وخت دلته په خوشحالۍ سره تېروي ډېر ښایسته ځای دی او ډېر غونډ خل راځي او امنیتي نګاه نه که مشکل نشته زمونږ اردو پولیس دا غونډه خلکو امنیت په دغه کې نیولو کې ډېره مرسته کوي فکر کوم چې د اتڼ پروګرام هم لرئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ د کندوز د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دلته راغلی دی غواړو چې د هغوی سره هم خبرې وکړو د هغوی نظریات هم واخلو د دې دشتې په اړه باندې سلام ستړي مه شئ ارزښت صاحب تاسو ښایسته ښکاري ډېره مننه څنګه تږی شوی نه تږی شوی نه وم دلته پرته وه راځي که مې کړه اعلانات ونشي په همدې خاطر دا دې په دې خاطر راواخیستلې چې دا فضا شنه بخیر یعنې هر څوک هغه مشر دی که کشر دی ټول باید په دې فکر کې واوسي چې څنګه کولی شي چې دغه شنه فضا همداسې صافه او پاکه وساتل کړي څنګه نن د نننۍ پروګرام نه پوهېږم چې بلا ځوانان در سره راغلي دي او دلته غواړي چې دغه میلې نه خوند واخلي نننۍ میله تاسو څنګه بسم الله الرحمن الرحیم مننه نظري صاحب نن هغه ملګري چې د کابل نه راغلي ول البته د کندوز ځوانان چې په کابل کې میشت وي او دندې لري چې هغې کې یو تاسو هم یاستئ نو دې ملګرو سره راغلو دښتې ته چې دغه ژوند نه خوند واخلو واقعا چې په سوله کې ژوند او امن کې ژوند په لا سره نور هم ښکلی وي خو دا چې نسبتا لږه فضا ارامه ده او ښکلی طبیعت دی نو واقعا چې ژوند ښکلی دی نو هیله مو دا ده چې خدای پاک غواړو چې په افغانستان کې دا بدبختیګانې نورې ختمې شي او تلپاتې سوله او د امن فضا وي چې دغسې ځوانانو سره کورنیو سره راشو دې ښې رازه دښتې نه خوند واخلو او یو پیام مې د کندوز اوسېدونکو ته او ځوانانو ته او خلک چې په دې دښته کې خپلې میلې ترسره کوي دا دی چې څنګه چې د دې فضا نه موږ خوند اخلو خو دا هم لازم وګڼئ هغه توکي چې ځان سره راوړئ نو بېرته په کڅوړو کې واچوئ او ځان سره یې یوسئ او په خپل د ټاکلي ځای کې یې واچوئ مه پرېږدئ چې دا فضا خرابه شي او همدا فضا همداسې شنه واوسېږي کوم وخته پورې چې وي نو دا کار به یې وکړو انشاءالله ډېره زیاته مننه په همدې هیله یو چې تاسو هم خوند واخلئ مننه خوشحاله اوسئ دا د فرهنګ هیله ده چې کندوز د اطلاعات فرهنګ غوندې همداسې هر ولایت ځان ته یو فرهنګي شخص ولري تر څو د خپل کلتور او عنعناتو استفاده وکړي دلته په کندوز ښار کې البته د ښار ته یا هم د دښتې ته نن ورځ یعنې یوازې هلکان ډېر راغلي دي کم دي چې کورنۍ به راغلي وي ځکه دلته بیروبار ډېر زیات دی نو د پنجشنبې په ورځ باندې یا هم نورو ورځو کې چې هغه وخت رخصت نه وي کورنۍ راځي ښځې راځي ماشومان راځي دلته بیا ځان ته خیمه وهي او ځان ته ځای جوړوي تر څو وکولی شي چې البته د دې میلې نه خوند واخلي راځئ د نورو ملګرو سره هم خبرې کوو چې دوی څه ډول د دې میلې نه خوند واخیسته که نه عزیز پردیس هم د کابل نه راغلی دی زما ملګری دی دوست دی زما سره یو ځای راغلی سلام ته جوړې ډېره مننه پردیس صاحب څنګه د میلې کې خوند واخیست میلې نه مې خو واقعا ډېر خوند واخیست خوند خو هغلته هغه کوي چې هغه ملګري چې واقعا موږ مثلا د خلکو بیخي نه ګورو مصروفه وي نو د تخار نه همدارنګه د بدخشان نه د کابل نه نو هغوی سره چې نږدې کینې بیا ورسره لوبه کوي او یو ځای ورسره ډوډۍ کوي خپل چې ټکان کوي واقعا خوند کوي بس لا هم خوند واخلو مننه ډېره مننه او نیکمل صاحب هم راسره دی نیکمل صاحب فکر کوم چې همدلته وي لومړی ځل دی چې راځي که نه د دې نه مخکې هم راغلی وي تېره اونۍ کې هم راغلي وو دلته خو نن بیا ډېر خوند کوي ځکه ګڼ شمېر ملګري د کابل نه راغلي دي دې سره مو نن دلته تاسې قربانه وئ نو موږ قربانه وو نو دلته مو کرکټ ورسره وکړو هغه ملي اتڼ مو وکړو پوره خوند مو ترې واخیست هیله ده چې نور هم خوند ترې واخلي ډېره زیاته مننه د ملي بیرغ نه سره ډېری کسان کېناستلي زما کیسه واخله ډېره مننه خوشحاله اوسئ دې خواته هم که وګورو
د پسرلي موسم د مالدارانو لپاره واقعا ډېر زبردست موسم دی او دوی همدې ته ډېر زیات خوشحاله وي او هغه وخت خوشحاله وي چې واوره او باران ښه وسي په دې ژمي کې ژمی یې ښه وسېږي نو مالداري هم ښه وي. سږ کال په کندوز کې دومره زیاته واوره نه رسېږي خو بارانونه هم ډېر ښه وله لا هم دا مالداران خوشحاله نه دي وایي چې څو بارانونه نور هم ښه وایي تر څو واښه نور هم دغسې وایي. راغلو دغه مالدارۍ خواته غواړو چې د دې کاکا سره هم خبرې کوو. کاکا هم خواته ولاړ دی یو کوچنی ماشومه هم ورسره دی څو زوی دی سره خبرې وکړو. السلام علیکم کاکا صاحب ډېره مننه خیر اوسې. نوم دې څه دی کاکا؟ محمد ولي. څونه میږ لري؟ 300 میږ د ایلاق دي چې باید ایلاق ته ولاړ شي باید دغه ته ولاړ شي. هو ایلاق ته ځو ایلاق ته هم ځي او دا منطقې هم دلته هم راځو ایلاق ته دلته 3 میاشتې تېرو بیا ځو ایلاق. اوس د دې نه وروسته څو میاشتې تېروي دلته؟ دلته 2 میاشتې نورې تېرو. 2 میاشتې نور هم دا واښه د خوراک وي؟ هو 2 میاشتې. او دا بچیګک دې څه نومېږي؟ ذاکر الله. ذاکر الله السلام علیکم. سړی مچې نوم دې څه دی؟ نوم دې څه دی؟ ښه څنګه سږ کال د نور کلونو په پرتله باندې څنګه دی دغه؟ ډېر ښه دی دا موسم د تېر کال په حال باندې شل کال خوښي ده. وزرو مستې ورشي پرېمانه وو خو اوس وخت یې لږ سره تېر شوی دی. اوس یې وخت د عمل چې هغه دغه کوم څه ورته وایي څه وایي ورته؟ هغه هم شته هغه سره کوم دې په اړه لږ معلومات راکړئ. هغه خو دغه تندۍ میږي چې لنګې شي هغه دغه پوستکی واخلي هغه چې میږه لنګې شي په هغې کې شیدې ونیسي بیا یې په هغې کې تر اورې لاندې بیا پوست ورته او بل دا ځینې وریان مالالول اخره کل وریان سږ کال دغه سیستم څه ډول دی؟ هغه وریان چې دي اوس سږ کال د پوستکیان ډېر ارزانه دي خلک یې چندانې نه علاقه هغه بیا شکمبه کېدی څه رقم کېدی هغه هغه شکمبه چې وایي هغه هم دغه ته واچي شیدو ته هغه هم بس پوسه راځي. نه دا وریان چې شکمبه کېږي بیا خو ستونزه نه لري دوا یې پیدا شوې ده دوا یې شته دی چې بیا خراب نه شي وریان داسې نه هغه دوا یې شته چې کومه مسلې پرسېږي او دوا یې شته اوس نو ضروري چې باید حلالې کې باید یا اوس او دا تندې چې مو حلالول ډېر زیات اوبه دی اوبه دی ورته هغه مخکې هغه اوبه دی ورته واقعا اوس چې دي اوس خلک نه حلالوي اوس خلک وایي سږ کال څومره وریان لرئ د خیر؟ سږ کال یو 200 وریان به وي دا هلته نورې میږې هم دي او دلته هم دي دا ګل سره 200 به وي. بس دغه وخت هم تاسو ډېر زیات خوشحاله یاست؟ هو دا پسرلي وخت دی دا خو نو ډېر ښکلي وخت دی دا ښه وخت هم دغه موسم دی. ما هم څه وخت چوپاني کړې ده ښه تقریبا یو داسې چوپاني نه چې یو 10-15 ګڼې مثلا یو خاص خوند لري. دوی ورته اودان وایي بیا ورته کله چې چول ته ځي چول ته راوځي بیا ناوې ته ځي بیا ورپسې فکر کوم چې ایلاق هم ځي. ایلاق څونه وخت تېروي؟ ایلاق نو ستاسې بدخشان دی بدخشان تېرېږو ښه هاخوا ته بیا څه واښه زیات وي واښه دغه تر دې نه غټ دی هغه ډېر غټ وه دلته چې ښه ګرمي شي واښه د منځه ولاړ شي بیا هغه ځای کې بیا هغه چې وایي دغه شنې لکه دغه وه د دې نه بیا ژمي کې څنګه چې واورې وپټې بیا کلي ته ناوې ته ځي هغه ته ناوه وایي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. واقعا د مالدارانو ژوند بهترینه ژوند دی او ډېر خوندور موسم یې هم یو د ایلاق موسم دی چې کله هم دلته ګرمي وي ډېره زیاته زیاتره کسان هغه روژه نیسي د روژې په وخت کې ډېر ګرمي وي او دوی چې ایلاق ته ځي دغه کې نو ډېره هوا سړه وي او ښه هغه وخت د موسم دلته واښه وچ شوي وي خو هلته واښه تازه راشنه شوي وي. یو بی را پیدا کړي نو بیا به د هغوی سره د وروي سره هم خبرې کوو. منډې وایي زغلي راځي نه پوهېږم څنګه راوړي او ډېر چې زنه لاس راته راکړي وایي شي ولا چې نیسم هغه کاکا راته غږ کوي چې زه یې نیسم تر زه یو درنه ته وایي چې زه د هغه سره خبرې وکړم ډېر وخت خبرې مې دي ورسره کړي او دا ډېر تیز دي په خپله دغه کې چې کله پسې منډه کې هغه نور هم ورپسې تېرېږي او تاسو راسره ملتیا وکړه یو ځل راته ونیوئ ته راځه د کاکا زوی هم د وري نه کم نه دی هغه هم دغسې ښایسته ذاکر الله راسه ذاکر الله راسه کوم راسه او څه وګورئ کاکا دا غوږونه ولې ورته دا موږ نښانې کړي چې مقصد د نورو سره دغه نشي نه ستاسو د ټولو میږو غوږونه همدا رقم یو رقم وي نه هر مالدار ځان لپاره یو درواغ لري دې ته درواغ وایي که نه درواغ وایي ځان درواغ معلوم واقعا او د دې ورې غوږونه هم نه دي پرې کړي
د کورونه پاتې دي دا تیار درواغ دی ښه واقعا د مالدارۍ ژوند خوندور ژوند وي نو موږ هم همدلته یې ختموو زو هلکان هلته تیار د اتڼ پروګرام یې نیولی دی راځئ د اتڼ پروګرام در باندې ګورم بیا نو موږ ته اجازت راکړئ او تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاک الله سپارو ښه وختونه ولرئ الله مل ډېره مننه کاکا خدای به خدای به سلام شما خوب است تشکر زنده باشید نام شما سید رحمان سادات سید رحمان سادات فکر کوم بله د بغلان د ژورنالیزم د څانګې استاد دی او دلته راغلی غواړي چې د ملي نه د فضا نه خوند واخلي استاد چگونه احساس کردی خودت در دشت یافتاد در قدم اول جا داره نظر است سال نو فصل بهار به شما و تمام اعضایی که دوستایی که اینجا آمدن تشریف آوردن از ولایت‌های مختلف از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض کنم امیدوار هستم که سال نو دریچه‌ای باشد از سوی صلح و ثبات در کشور عزیز ما افغانستان و نقطه پایانی باشه برای جنگ و خشونت. امروز قسمی که شما می‌بینید دوستا البته از ولایت‌های شمالی البته اینجا تشریف آوردن خیلی یک فضای سرسبز و محبت و صمیمی ما در اینجا احساس می‌کنیم. و چرا نرفتی مزار؟ دشت یادان اومدی؟ قسمی که برای هم فواید است دشت یادان در ولایت کندوز یکی از مکان‌هایی است که همیشه در فصل بهار همون طبیعتی به خصوص خود داره خیلی یک فضای سرسبز و طبیعت کاملا فوارا و از لحاظ خواستیم که بیم به طرف ولایت کندوز یک دوستایی که اینجا بودن اگر اونا را هم ببینیم در روز عالی نوروز و از این طبیعت زیبا از این جشن نوروز لذت ببریم. بسیار زیاد سپاس و امید که بیشتر لذت ببریم. بسیار زیاد سپاس. سلامت باشید. دیر زیاد ممنون. بسیار زیاد سپاس که شما هم با ما هستین و ما تلاش میکنیم که یک جانانه یا هم کلتور رسم رواج چې دی د افغانانو هغه اتڼ دی زیاتره وخت چې کله هم ډېری هغه پښتانه ځوانان سره یو ځای کېږي نو بیا د اتڼ مېلې جوړوي نو دغه هم راسره وګورئ بیا هم راسره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره
په یو غږ باندې د سولې غوښتنه کوي. که چېرته د هېواد په ګوټ ګوټ کې سوله واوسېږي زه یقیني یم چې دغه ځوانان به هر ځای ته په ازادانه ډول سره سفر وکولی شي. نن کندوز ته راغلي غواړي چې ځینې کسان چې د کندوز دي او ځینې کسان د نورو ولایتونو نه راغلي. هیله ده چې په افغانستان کې او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې سوله خپلواکي واوسېږي تر څو موږ وکولی شو چې په سوله کې ژوند وکړو او په ازادانه ډول سره موږ خپل پیغام د هېواد ګوټ ګوټ ته ورسوو. زموږ د نن ورځې پروګرام همدومره و. تر بل وخت چې بیا ستاسو چوپړ ته درېږو تاسو په پاک الله سپارو د یو آباده او سوکاله افغانستان په هیله. ژوندی دې وي افغانستان.